ولې ځینې نارینه او ښځو کې جنسي اړیکو ته لیوالتیا کمیږي؟ د بریتانیا ملي روغتیايي سیستم NHS ویلي په هرو 5 نارینه‌و کې یو یې جنسي اړیکو ته د لیوالتیا له کمیدو څخه ځورېږي، په داسې حال کې چې ښځې له دې ستونزې ډېرې اغېزمنېدای شي، ځکه ځینې وخت یې ښایي د نارینه‌و پرتله جنسي اړیکو ته د لیوالتیا کچه لوړه وي. دا ښایي بېلابېل لاملونه ولري، خو جنسي اړیکو ته د لیوالتیا کموالی یا نشتوالی په دې معنا نه دی چې تاسو جدي طبي ستونزې لرئ یا ستاسو جنسي ژوند ته ګواښ موجود دی. ښایي د دې ځینې لاملونه ستاسو له کاري ژوند سره تړاو ولري، مثلا ستاسو د کار ځای یا دفتر کې کومه ستونزه ولرئ یا نورې ستونزې لکه ذهني فشار او همدا ډول د ژوند ځینې نور پړاوونه لکه امیندواري، ماشوم زیږون یا ماشوم ته د شیدو ورکړه. خو که د جنسي لیوالتیا له لاسه ورکولو ستونزه په ناڅاپي ډول تکرار شي یا دوامداره وي، اړینه ده چې د هغې د لاملونو د معلومولو لپاره ګامونه پورته شي. د رواني ناروغیو ډاکټره او د برازیل د جنسي درملو اتحادیې منشي کیترینا ډي موریس وایي لومړی کار چې باید په اړه یې پوه شئ دا دی چې جنسي لیوالتیا د کمیدو لامل څه دی. د جنسي غدو متخصص وایي چې که د جنسي اړیکو کمیدل تر 6 میاشتو پورې دوام وکړي نو دغه نښې باید یوازې د درملنې لپاره وارزول شي. د هغه په وینا دا مهمه ده چې د کلینیکي ارزونې په بهیر کې د هر کس وضعیت په پام کې ونیول شي. د متخصصینو په مرسته لاندې 4 ټکو ته اشاره کوو چې کولی شي د جنسي اړیکو لیوالتیا کې بدلون راولي. د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې بدلونونه. جنسي اړیکو ته د لیوالتیا کمیدل ځینې لاملونه لري، د فشار، ستړیا، په ورځني ژوند او چارو کې د بدلون له امله او هغه وخت چې جنسي اړیکو ته لیوالتیا وي د ماشوم پالنې ته پام اړول. ډاکټره کیترینا وایي دا اړینه نه ده چې جنسي اړیکو ته لیوالتیا دې د یوې ناروغۍ له امله وي، ځکه د واده شویو میرمنو لپاره دا عادي خبره ده چې د وخت په تېرېدو یې د لیوالتیا کمیږي. رواني ستونزې. د خفګان او فشار په څیر ستونزې کولی شي د جنسي اړیکو په غوښتنې کې د پام وړ کموالی راولي. د ډاکټرې کیترینا په وینا په هغو ناروغانو کې چې خفګان تجربه کوي جنسي اړیکو ته نه لیوالتیا یا د لیوالتیا کموالی په دماغ کې د کیمیاوي توازن نشتوالي له امله رامنځته کیږي، ځکه چې د سیروټونین او ډوپامین بدلونونه د خوښۍ او روان پر احساساتو اغیز کوي. په داسې حالتونو کې له درملنې سره پرمختګ ممکن دی. ځینې درمل چې د خفګان او فشار درملنې لپاره کارول کیږي هم کولی شي جنسي اړیکو ته د لیوالتیا کمښت لامل شي. کارپوهان خبرداری ورکوي د ډیپریشن درملنه باید جنسي اړیکو ته د لیوالتیا د کموالي یا نشتوالي له امله پرې نه ښودل شي، ځکه د خفګان درملنه نه کیږي او دا په خپله پر جنسي فعالیت اغیزه کوي او د رواني درملو ناڅاپي بندول ښایي خطرناک وي. کیترینا وایي دا مهمه ده چې ناروغان په څرګنده توګه له ډاکټر سره هر ډول اندېښنې شریکې کړي، هغه ان که د جنسي غوښتنو په تړاو هم وي. په هورمونونو کې بدلون. که چیرې د یو کس په ورځني ژوند کې کوم څرګند بدلون موجود نه وي او نه هم له رواني ستونزو سره مخ وي، ښایي بل ګام د هورمونونو بدلون څېړنه وي. د غدو کارپوهان وایي چې په نارینه کې د ټیسټروسټون او په میرمنو کې د ایسټروجن د جنسي غوښتنې سره تړاو لري. ایسټروجن د جنسي روغتیا او همدارنګه احساساتي روغتیا سره تړاو لري، په داسې حال کې چې ټیسټروسټون د سپرم تولید سربیره پر جنسي غوښتنې اغیزه کوي. ډیاګو پونیسکا وایي د داسې قضیو تشخیص یو پیچلی بهیر دی. د بیلګې په توګه په نارینه‌و کې موږ یوازې دا نه ګورو چې د ټیسټروسټون کچه ټیټه ده، موږ دا هڅه هم کوو معلومه کړو آیا کومې نښې شته چې په غدې کې د بدلون لامل کیږي. د ډاکټرانو په وینا د هورمونونو بدلونونه تر امیندوارۍ وروسته تر زیږون، شیدې ورکولو او چاغوالي له امله هم کیدای شي. یو بل څه چې کولی شي د جنسي اړیکو د کمښت لامل شي ځینې ناروغۍ دي. د بیلګې په توګه سکلیروسیس،
پارکینسنس او نخایي ټپونه چې تر ډیره اعصاب اغیزمنوي هم له جنسي غوښتنې سره تړلي اعصاب اغیزمنوي او کولی شي په نارینه کې جنسي فعالیت اغیزمن کړي. په هغو کسانو کې چې د شکرې ناروغي لري او هورموني بدلونونه پکې راشي د جنسي اړیکو لیوالتیا کمولی شي. سربیره پر دې د شکر ناروغي ښایي د ستړیا لامل شي چې دا هم پر اعصابو اغیز کوي. په داسې حالت کې حساسیت او د جنسي اړیکو غوښتنې کمیږي. ډاکټران وایي د دې ستونزې لپاره کومه جادویي حل لاره نشته. د هر شخص پیښه ځانګړې ده او درملنه یې هم په انفرادي تشخیص پورې اړه لري. ډاکټران معمولا جوړو ته مشوره ورکوي چې د دې ستونزې په اړه له یو بل سره خبرې وکړي. ډیاګو پونیسکا وایي د ژوند ملګري سره پر دې موضوع په ښکاره ډول خبرې کول د ناسم پوهاوي لامل نه کیږي. که څه هم کیدای شي دا یوه دردونکې خبر وي، خو دا له ملګرو سره مرسته کولی شي چې په ګډه په حالاتو ښه پوه شي او د حل لاره ورته ومومي. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.